معلومات شو دونې خښته مو پیدا کړه لا اله پر نوشته وه محمد رسول الله نه و هغه وخت نه و تولد شوی دی دا خښته خلکو پیدا کړه دا چې و پخوا سیلګاه وه د وخت ظاهر خان په دنیا کې چې سیل و ښځې دا د ښځو سیلګاه و دا دی راځه که نه دغه موضوع راته تشریح کړه که نه دلته پخوا د ظاهر خان په وخت کې د قاسم الیانو کلي و له هغه ځای څخه راتله نفر بیا مړه کړه داسې یو نه وژله په یکسره یې وژله مال هم ځینې وژلي دوی هم وژوله بیا به نو هغو دا څوک چې بېګیر کړي دستګیري به کوي بیا به دا تیپې په جوړولې همدې ځایونو کې به یې ښخول وی په دغه د دیوالو کې ښخول د ځانه سره په دا دیوال کې دیوالونه پې خوي کول که څه دا خو ظلم آباد چې وایي دا ظلم آباد دي دا ګرد په ظلم جوړې شوي دي علي آباد ولسوالۍ ده د کندوز ولایت مربوط موږ همدې ولسوالۍ ته نو مخ په بغلان چې ځي غځېدلی سړک دی په همدې باندې ځو نو تاسو ته د ژوبین تیپې په نوم باندې یو تاریخي ځای در پېژنو او دغه ویډیو تاسو باندې نږدې نه ګورو تمه ده چې خپرونه درسره وکړو لیدونکو سلام ښه راغلاست هیله ده چې روغ جوړ به اوسئ موږ د کندوز له ښاره نو دلته د علي آباد ولسوالۍ د ژوبین تیپې ته راورسېدو دغه تیپه نو چې تاسې ګورئ یو تاریخي ځای دی او دا چې نه نورې کیسې پرې څه موجودې دي دلته څه موندل شوي دي او د دې ترڅنګ دلته کندې هم لیدل کېږي نو چې دا غیر مسلکي کیندنې دي نو شاید د سیمې د خلکو له لورې شوي وي په دې اړه به تاسو ته معلومات په دې خپرونه کې درکوو تمه ده چې تاسې خپرونه را سره تر پایه وګورئ د کندوز د علي آباد ولسوالۍ په یوه څنډه کې خاموشه تپه خو تر شا یې د بېلابېلو دورو کیسې شتون لري دا د ژوبین تپه ده چې د کندوز له مرکز او بغلان سیند څخه شاوخوا 10 کیلومتره جنوب لویدیځ خواته پرته ده د معلوماتو له مخې د تیموریانو غزنویانو د اسلام څخه مخکې دورې او د کوشانیانو دورې لوښي له دغه ځایه ترلاسه شوي دي د دې تاریخي تپې په تړاو د سیمې له یو مشر سره هم کیسې شته هغه چې له پخوانیو مشرانو ورته شوي نو کاکا موږ سره روان دی نو همداسې ځو به دا تاسو ته به تشریح درکو دی به لومړی خپل نوم واخلي نوم دې څه دی کاکا نوم مې پاچا دی پاچا صاحب دغه د ټیپې په اړه که معلومات ورکړي لیدونکو ته چې دا څومره تاریخچه لري او څو کاله دی عمر دی رښتیا 90 کاله مې 15 کلن وم دلته 12 کلن وم راغلم پرتګال هغه وخت نه و دا لوی کمیسان و بیا نو پرتګال سو دغه دلته مې دغه 90 کلن پر تیر سو دغه انقلاب سو بارا دغه دی هغه وخت ظاهر خان هم نه پرېښول څوک هغه وخت هم مې نیوه دغه کورونه ګرځي دغه نمبرې وهلي وې پر کورو باندې ښاروالۍ چې تر دې به زیات کورونه کلي نه وي ته دې تیپې شاوخوا کې پر دې تیپې زموږ په خوا کې چې تر دې به اضافه کور نه وي دغه رئیس نو دغه بیا انقلاب شو بیا د خلک پیدا شو دا تیپې باندې یو مړی او چوري او دا شانې پیدا کړه یو داسې عکسونه پیدا کړه چې دغه دې نیم مات و نیم به جوړ و
دغه بیا زه دغه تیپه ده چې چکر یې کړه خلکو د وخت دغه جمهوریت بس هر سړی زورور کوي کندلې اوس خو فضل د خدای څوک یې نه کیني اوس دا دغه چې راغلی دا رژیم د طالبانو اوس څوک موږ د لاس نشي وروړی د دې هغه تاریخي کیسې که چېرته تاسو ته شوي روایتي څه وایي خلک چې دا څه رقم تیپه وه څوک پکې اوسېدل دلته پخوا وایي دغه ورسره نه دی څه بلا ورته وایي د انګلیس اوسېدی انګلیسیان وه اوس انګلیسیانو خو نه د پخوا جنګونه وه یو به راغی دا به پسې واخیستی بیا بل راغی دغه هم په یاد وایي دا د جوبین کلا ده جوبین خپله جوبین خو انګلیس ونو بس دغه انګلیسانو ځای دی دغه د قدیم ځای موږ اورېدلی هم دغه اورېدلی مو دي نور شی مو نه دی اورېدلی و دا یوه تیپه هلته یو تیپه وه یو کوچنکه تیپه یو هم هلته ده اخواته هم یو تیپه ده و دغه بیا د سرود پر غاړه کې ده دغه وایي خلک وایي دا سنګرونه وه دوی دلته کشله پرته وه وایي عرب هم وایي دلته پاچاهي کړې ده عرب هم پاچاهي کړې ده د عرب آثار هم داسې پیدا شو کم څوم دا وخت دغه د جمهوریت دغه عمر دی دا تېر شوی دی برابر څلور اتیا کاله یم زه خپله نور شی مو نه دی لیدلی دغه خلکو دغه وري چوري دغه شی پیدا کړي دي خلکو راله هلته پوستې وې کیندله علامه یې راوړه شی پیدا نه کوي پکې یعنی دې ځای ته دې غونډۍ ته بلې خوا نه هم لاره شته دی داسې لاندې که نه څه رقم حساب دی دننه خو لار نشته یو هلته دروازه خلک وایي دروازه ده پخې خښتې دي داسې ګرد دونې چکور دی دغه چکور دی شاوخوا د بغلوت یې پخې خښتې ورکړي دي خلک ویل چې دا دروازه ده که هغه اوبه راپورته کولې هر بلا چې وه په هغه وخت کې هغه خدای پوهېږي نو هغه خو موږ دغه نه موږ نه وو د دغه تاریخي ځای په یو څه لرې سیمه کې دوه داسې نورې تپې هم وي چې د سیمې د خلکو د معلوماتو له مخې د دې ځای ساتنه به ترې کېدله. 40 کلن پاچا وایي په دې ځای کې د عربو پاچاهي هم تېره شوې او ځینې داسې نښې هم پکې موندل شوي دي چې یوازې لا اله الا الله پکې لیکل شوې وه. تاریخ پر نوشته و چې دا د پلانکي تاریخ دی دا د عرب د وخت دی دا دغه د وخت دی څه بلا ورته وایي یو تایپه بله وه د دې وه د انګلیس وه د دې وه دا په هغه تاریخ پر نوشته و داسې معلومات تاسو ته وشو چې موږ داسې معلومات چې دونې خښته مو پیدا کړه لا اله پر نوشته وه محمد رسول الله نه و هغه وخت نه و تولد شوی دی دا خښته خلکو پیدا کړه داسې خښتې دې ځای کې پیدا شوي و دا خښتې و دا که د ټوټه خښته وه دا پیدا کړه لا اله پر نوشته وه محمد رسول الله نه پر نوشته دا نو یعنې ډېره پخوانۍ دا د 3 سره کار 4 سره کار تر مخ وه دلته به یعنې ډېرې پاچاهیانې به تېرې شوي خود نو ډېر پاچاهیان و ډېر پاچاهیان دلته اوبه یې راپورته کولې دا رضو کې دا جوکې وې اوس دا خلکو کیندلې ده دا اوبه یې راپورته کولې دا ځان ته شیمۍ کوي که هر بلا چې پخوا چې وه دا خلکو ویله چې دا د غویو پوستونه کوله دا د غویو پوستونه وایي په شا د زلماباد دی دا په شا وایي راڅه کوله دلته دا اوبه دغه کولې ځان ته اوبه راپورته کولې څونه خلک ووایي 40 متره دوی د اوږدوالي وایي دا خو اوس وایي چې 3-4 متره دی یو 2 متره نه دی هغې وخت کې پاخه کارونه کېدل پاخه کارونه کېدل هر یم د لاسه دغه د یو چنار ورودوي د عمل استه دا خاوره ګره دا خاوره ګره دغه ځای څخه راوړي دا لاندې دا شاوخه دا خاوره ګره دا دلته چې وی کنه 3 رقم 15 رقم خاوره وځي هم دې ځکه دا وی څخه راوړي دا زما په خیال د شوی دی چې عربان راغلي دی هغوی پکې خپل برخه کار کړي انګلیسیان راغلي هغوی پکې خپل کار کړي دی د هر یو پکې برخه غوښتي چین راغلی هم خپل برخه کار کړي هر دولت دلته راغلی دی څو پاچاهان 2000 کاله کېږي یعنې دې تاریخ خو شاته معلوم نه دی دې تیپې که نه چې بس تاریخ یې راوایي زه پر دا تیپې باندې ولاړم ټانګان راپورت شو یو دا کتاب یې راوایي پنډو بیا ما د دې څخه پوښتنه وکړه د ترجمان څخه چې دا څه کوي بهرحال چې دغه تیپې دغه دی تاریخ یې دی دا هغه امریکایي خبرې وکړې شاید دا ټکوله چې دغه تیپه ده چې موږ داسې ویل پر دغه تیپې ولاړ او هېڅ چې ځای تر ونه ایستلی 1 ساعت 2 ساعته قدر وه باره شواس ولاړ
د پاچا په خبره دلته د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال یو لوی میله ځای هم جوړ شوی و چې اتڼونه او میلې به پکې کېدلې. دلته د میلو سربیره د دې تاریخي ځای په تړاو نور معلومات هم راکړي. ښه پاچا صاحب، نو دلته دغه ځینو ځایونو کې چې دغه کاندې کیندل شوي که نه، یو خو دا داسې دي چې هغه د مسلکي لحاظ هم صحیح نه دي. یا خو دا خو ګوره کله قبرستان غوندې بالکل بالکل شپه قوه راغلی دلته قبرستانان دي د وخت د جمهوریت دا ټول قصار چې ګټلي چې ګرده کندې دي. خلکو ویل چې ولا لکه دې ځای نه چې مړي وباسي که څنګه. او د دې نه لاندې بیا نور کم کلي دي، څه رقم حساب دی هغه؟ سل کوره پراته دي. ښه لاندې سل کوره پراته دي. اوس باقي لم دا خواته به نښه شي معلوم شي څنګه چې ودرېږي معلوم دا فوټبال ځایونه جوړ کړي دغه او خو هر څه ګډوډي چې سوه بارار سړی سر به خود و چا نه چاته نه سو ویلی چې دا ځای مه کېنه بس هر سړي کېندل خپل. دا خو یو حکومتي ځای هم دی که نه، دا غصب شوي خو نه ده شاوخوا ځای نه. نه دا غصب شوی نه ده، دغه سلامته پرته دا کلي چې پر پراته دي کله امانت غوندې موږ یو ډول امانت غوندې. دا چې و پخوا سیلګاه وه د وخت ظاهر خان په دنیا کې چې سیل و ښځې دا د ښځو سیلګاه و دا ځای راځه که نه دغه موضوع راته تشریح کړه که نه لږ. دلته پخوا د ظاهر خان په وخت کې د قاسمالیانو کلي و د هغه ځای څخه راتله وروره د لاله میدان څخه راتله د بسته د الهاباد د منطقې څخه دلته دا ښځې راتلې دا سیلګاه د ښځو وه او دلته درې ورځې د اختر د خپل سیلګاه به د ورځې به راتلې د شپې به مازدیګر ورتلې سیلونه یې کول داسې نر نه و چې داسې یو شاته وګوري هغه داسې دا یې واخو نو ظاهر شاه به ورته ناست یا ظاهر شاه خو نه و مقصد دغه ولسوالي وه دلته قمنداني وه دا قمنداني وه د ولسوالي لا نه وه پسان د ولسوالي جوړ شو څوک دا نر نه و چې دا چا ښځې ته وګوري یا داسې بې ځایه راسي ښځو کې دا خبرې نه وې. یعنی دا ځای نو غټ دی سیل مرکز هم و د سیل مرکز و دا خو چقوري نه و داسې هوار هم ځکه خپله ورته راغلی کوم وار ما کله یې دلته کور مې هلته کور مې دلته دی کله به چې د سیل واورېده نور به نه سو ورتلی یا څوک نه سو ورتلی خپل کسان به یې دلته یو تا نه پکې ښځې وې نه و پکښې ښه د دغه ځای ته لکه یوه خوا هغې خوا نه تاسو ویلي چې لار راغلې دې خوا ته داسې کمې لارې لاندې داسې شتون لري که نه چې مثلا دننه دې غونډۍ ته را داخل شوي ښه یوازې هماغلته خښتې لیدل شوي بس خښتې لیدل شوي نور شی نشته خو رالو هم خارجیان راله شوراګان راله دا ګرده ته دغه وایستلې هغوی هم په دې ځای باندې خپله خواري کړې ده دا دربینونه یې واچول دا لس ورځې پر دغه تیپې باندې پراته وه څلور ښځې پنځه دانې نران دا ګرده وکندله دغو دې ویلیدله چې هېڅ نتیجه یې تر ونه کړو کتاب یې راوی هم نتیجه یې ورنه کړه برته شواس
رود کې ټانګان واچول ورته په دا رود کې راله هني تا دغه پرې په خې خوشته کړی ها بات ولاړ هیڅ نه چې ځای ورنه کړ څه تنوي نشته یا او دغه کوم خلکو چې دا زینه کیندلې دي دوی ته نه چې لاس راوړی دی دسې یو مور او شوره او یو دغه دا شان مقصد یو نیم کاپ و دا شان راوړي دي ولاس باز راوړي هغه وخت راوړي هغه مجور نه دی کیندل شوی پاسه سر کې ته په دا غواره سپیره معلومیږي ته په دغه د دوی پیرا خانه ده خدا دې اغم دي مربوطه غم و په خود څه درته هم دا یو پیرا خانه هیڅ درو دی یو دلته درو دی یو بزم پراغ غړو پر دایسو دا یعنی معلومه سو ته په درته او بالکل ما سره ښکار نه کی ما سي بور کو معلومیږي نه بالکل صحیح ده دغه ته په وام وکند د شي خلک تر وته چې دا به شي لري ولکه شي پیدا کړي یعنی دا هغه وخت کې د سیول کې یو ارګ غوندي کنه بس پاچا و هرګو تار هرګو هغه دغه چې ځای و چې د صفاس تفریح ځای و شه دا چې د ودی کله تاخ غوندي دا جوړ کړو پر سر باندې ورته دیوال هم دغه نه بار درو دی خلکونه کوټیان سپینی دا خلکو وکندل هیڅ شي په نتیجه ورنه هیڅ شي پیدا خاورې پښ پیدا نه دغه ستا په یاد سره چې ستا اوس څو کال عمر دی څلوراتیا کال دلته دا زی مخکنی بڑا سره کم دیوالونه او کوټي یا دا صفاس او تر مالچارو هیڅ شي نو دا شو دا اوس دا کارونه شروع دا وخت جمهوریت دا کارونه شروع شو دا شکریا کړی وی کندل خلکو شي دلته شي لري پلان لري خلکو په خو ویل ولا بیا څو کال بعد ول د ځکه د شي ول پاس راخیږي خلکو شاده غو د کندل یو مور او یو د نیم کاپي او دا شی پیدا کوي خلکو ته معلومه شو چې ولات شي شته او بیا امارات چې راغی بیا امارات چې دلته جنگونه شروع شو بیا مینس یو هغه جبار په اخو باندې کندل پوسټای درو او نور شانه د کندل خو یعنی پیرادار خانیم د سیو چې د دې نه کله چې د دې ځای د صاحب نورم پراخه او ته جلته پاورته وای جلته پادل ها هغه ته یو بل ته پاده هغه هم دغه ته پاده دا سپا پر ناس وکړ دا تیپا دا چار ګرد دیو دا تیپې جوړ کړی خلک ول دا ظلم آباد دی خلک چې جنگونه بار ځای په جنگ سو انا فر به امړه کړ دا څه نه وژل په اکثرای وژل مال هم جن وژل دوی هم وژل بیا بنو هغه دا څوک چې به ګیر کړ دسګری به کوي بیا دا تیپې په جوړول هم دې ځانو کې به خول و یو بدغه د دیوالو کې شخول دا نصر په دا دیوال کې دیوالونه په خوي کول کڅ دا غزل مابات شوای دا ظلم مابات دا ګر په ظلم جوړ شوی دي دا تی بالکل او دا اوس خوشته دی اوس دا کارونه نشته او فاضل خو اوس نشته چې نفر به دسګری کړو هغه نور نه پرې شوی دا چې دا دغه تی په جوړ کړی نه وای او چې دغه د خغټ خلکو 10 متره 40 متره ورواله د خلکو بقوات خلکو خورا خو دغه د شو غوښه مال بال شي بګر کې دا کله شي بده ونی وای پر مثال لا منطقه به د الهابات ویني ولا مال وال به دین حلال کې دغه د دی به مړک دا ځل ما باتو بالکل هغه بینونو رواق په دیوالونو کې وای و چې مړ شو یو سړی تاریخ کوی پلار یې ورکو یو ولا شي دا مور سی ولا شي دغه لک پیدا شوی ول ما پلار چې بیا راوټول شي ستا پلار دغه سی بولې دی دا دغه سبلا ورته دا چنګیز د چبلا دی بولې دی او درکه نسته برای چې دغه راغلی پښتنه کړي د شي پلان مې دای کوټي یو آی خانوم کې پاده شي راغلی د شي خپل بارا ورسول ما پلان دغه شي ورک د څونه میږي پلان کړي پلان یې اړ ورته ویو شو چې دغه د پلان دی څو کال کې ول شپته کال کې شو څو څه په د ما پلان یې لکه ما پر ځای دا یې لکه شي مارا ورته ویل چې تا دونی عمرن تی شوی دا پاشا چې فکر کړی دونی عمر تی شوی د بار ورته ځه ته پر ځای پات څه دی دي کوټ دونی عمرن د ظلم آباد چې ورته وای دا خو د ظلم ته پېد بالکل کې دې شي چې په دا همدغه چې ته پو کې لا هم هغه انسانانو اړو کې پراته دا چې نه چې دا وی کني دا اتمن بیا اړو کنه دی او اړو کې لري هر ته په دلته نو بیل ځان ته کیسه لري او کیسه لري هر ته په ځان ته کیسه لري او دا غوړ اوس دغه معلومه ده اوس یو د جلتی په د معلومه دوی ته معلومه ده دا کاریان ته چې جلتی پاتې ته پاو دا د دې پیره د خانه ودا دا کلیه ساتل په پیره بیالته و دا نو ټول یو کلیه ونو داسې او یو کله خدا ستل څو یو پاتې چې بینو هر شي برغه زورور بسو
دا به اتباع کوي د یو سره مال بیا پات شو دی مړه شو څوک به وتښتدل بیا به بل پاچا راغی دلته پکښې هغوی به پکې کار وکړي بیا به بس بل بیا به بل بس څو تاریخ تېر شوي دي ډېر غټ عمر تېر شوی دی. ښه ډېره زیاته مننه پاچا صاحب، کور آباد خیر اوسې، د معلوماتو نه مننه، آباد اوسې، سلامت اوسې، خوشحاله اوسې. لیدونکو تاسې د ژوبین تپې په تړاو معلومات واورېدل. دا نو یو تاریخي ځای دی او ډېر یو پراخه ساحه یې په لمن کې رانیولې ده او دا مو هم واورېدل چې د دې ترڅنګ دې خواته نور ځایونه هم دي چې په هغه ځایونو کې پیردارخانې به وي هغه وخت او لکه دې ځایونه نو ډېرو دورو پاچاهي او یا ډېرو دورو ترېنه ګټه اخیستې ده. نو تمه ده چې خپرونه مو راسره تر پایه لیدلې اوسي. تر بلې خپرونې چې جاوید رازمند او د کمرې په برخه کې سید قضاوت موسمي ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو. موږ ته اجازه راکړئ هر چیرې چې ښه آباد اوسئ. د خدای په امان.